د محرم میاشت ده او د محرم نن اتم تاریخ دی د جمعې ورځ او د محرم الحرام اتم تاریخ دا د محرم دا میاشت ډېر یو قابل قدر او د عظمتونو او د شرافتونو د فضیلتونو نه ډکه میاشت ده د عزت میاشتې څلور دي کال کې 12 میاشتې دي او په دې 12 میاشتو کې څلور میاشتې د عزت دي د قدر او د احترام او د شرافت دي باغی کې یو ذی القعده ده او دویمه ذی الحجه ده او بیا محرم او رجب دی ذی القعده او ذی الحجه او محرم او رجب دا د قدر او د شرافت او د احترام میاشتې دي دې کې به یو بل سره دشمنیان نه کوي جنگ جګړه او قتل او قتال به ورکې نه کوي ذی القعده او ذی الحجه دا خو د لوی اختر نه وړاندې دي او دا د محرم میاشت او بیا ورپسې یو بل د شرافت میاشت چې هغې ته رجب ویلې کېږي نو زما معززو دا کومه میاشت چې شروع ده دا محرم دی نو دا محرم د عظمت او د شرافت او د عزت میاشت ده په دې وجه باندې یو خو دا محرم په هغه میاشتو کې داخله ده چې کومې میاشتې د عزت او د احترام دي او یو دویم شرافت هم شته دویم شرافت یې دا دی چې کثیر تعداد و روایاتو کې احادیث و مبارکو کې د میاشت د محرم عظمت و شرافت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله انشاءاللہ رسو بیز بیان او دریم شرافت چې د اسلامی میاشتو د قمری نظام ابتدا د محرم د میاشت نه کیږي څنګه چې مونږ وایو دا جنوري فروری مارچ اپریل دی نو جنوري لومبنۍ میاشت مونږ ټولو ته معلوم ده نو دغه شان قمری نظام کې اسلامی قمری نظام کې لومبنۍ میاشت هغه محرم دی نو زمارونو دا د محرم میاشت ډېر یو قابل قدر او د عزت نه ډکه او د شرافتونو نه ډکه میاشت ده په دې وجه باندې معززو امام غزالی رحمه الله فرمایي امام غزالی رحمه الله چې دې میاشت کې انسان څومره روزې نیولی شي نو پکار دی چې روزې ونیسي هر ورځ چې د ده روزې وي په دې محرم کې د دې نزدېکت به الله جل شانه ته کوي نو د دې محرم روزې افضل ترین روزې دي د محرم د روزو شرافت او فضیلت داسې دی لکه د رمضان د روزو حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم یو انسان چې د محرم د میاشتې یو روزه ونیوله کم یو انسان چې د محرم د میاشتې یو روزه ونیوله نو د یوې روزې بدله الله جل شانه ورته د 30 ورځو ورکوي دومره شرافت یې محرم کې یو روزه نیولو
دا د 30 روزو برابر روزه ده. حدیث مبارک کې راځي یو روزه د محرم دی نیوه گویا چې 30 ورځې دی روزه نیوله. دو روزې د محرم دی نیولې گویا چې 60 دن دی روزه ونیولې. نو د محرم د یوې روزې شرافت او فضیلت دا قابل او برابر د 30 ورځو د روزو دی. دی وجه باندې معززو د محرم روزې نیول افضل ترین عمل دی. او دویم حدیث کې سردار دو جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے چې د محرم میاشت کله داخله شوله او یو انسان په خپل بال بچ باندې وسعت راوستلو، یو انسان په خپل اهل او عیال باندې لاس فراخ استعمال کو، رزق او خوراک یې ولا فراخ ورکړو، نو دغه کالو ټول کال به الله جل شانه دې انسان ته فراخ رزق ورکړي. څومره د شرافت میاشت یو طرف ته زما معززو یو روزه نیول د دې محرم د 30 ورځو برابر دی، او دویم طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تا په خپل بال بچ باندې په غریب او فقراو باندې په قوم قبیله باندې رزق فراخ کو، خرج ته په فراخ وکړو. د دې فراخ لاس د وجنه الله جل شانه تعالی را ټول کال واسع او فراخ رزق در نصیب کړي. دا نوم باندې میاشت اوس دې نوم باندې میاشت کې زما معزز یو انسان فراخ رزق او فراخ لاس استعمال کړو، مال بچ باندې فراخ رزق وخړو، قوم قبیله باندې فراخ رزق وخړو، او سہولت یې پیدا کو، او د خلقو همدردی یې وکړه، او خلقو سره ایثار وکړو، او قربانی یې وکړه، همدردی یې وکړه. زما معزز الله جل شانه په ټول کال فراخ رزق ورته الله تعالی ورکړي. نو په دې وجه باندې زمارونو دې میاشت کې په خپل بال بچ باندې خپل قوم قبیله فقراو یتیمانانو باندې فراخ لاس استعمالول او فراخ لاس استعمالول ضروری دي. الله جل شانه رزق ور سره فراخ کوي. او دریم حدیث مبارک کې راځي پدې کې یو ورځ ده محرم میاشت کې یو ورځ ده چې هغه ورځ باندې الله جل شانه په یو قوم باندې رحم کړی دی، او په نورو قومونو باندې الله په دغه ورځ کې رحم کوي. حدیث مبارک کې راځي او د دې قوم نه مراد قوم د موسی علیه السلام دی چې په دې میاشت کې په یو ورځ باندې یعنی لسم تاریخ باندې الله جل شانه په بنی اسرائیل باندې رحم کړو چې د فرعون ظالم د ظلم نه ورته الله جل شانه نجات ور نصیب کړو. موږ د علماو نه اورو، د مبلغینو نه اورو چې موسی علیه السلام قوم باندې بنی اسرائیل باندې فرعون انتهایی ظلمونه کړی دي، خو زما معززو دا یو مثالی ظلمونه داسې ظلم په مخ د ځمکه باندې چرته نه دی تیر شوی. کم قسم ظلم چې فرعون په بنی اسرائیل باندې کړی، قرآن شریف کې صریح بیان دی. د فرعون فوج برو لګېدو په حکم د فرعون باندې، او د بنی اسرائیل ماشومان به حلالول، یذبحون ابناءهم ويستحيون نساءهم. ماشومان به د مور د غیږ نه اوچت کړل، اولاد به کې خودلو، ذبح به کړل، چاړه به پراخ کړل. اوس د مور نه تماشوم واخله، د پلار د غیږ نه تماشوم واخله، او هغه باندې ته چاړه راکاږه، او بیا دې مور او پلار هم ورته ګوري، او دونه بې وسیه وه چې سیم ورته نه شو. دغه ظالم او جابر باچا دغه فرعون
الله جل شانه چې تباہ کړو او په دریاب کې لهو کړو او بني اسرائیل ته الله جل شانه نجات ورکړو او د ظلم نه خلاصې ورته ورکړو. نظما معزز دا لسم محرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د لسم محرم انتهایی تلاش کولو. د لسم محرم با نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاش کولو د دې میاشتې تلاش به کولو او بیا د لسم محرم تلاش به کولو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بروجنی ولا په دې وجہ حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راځي کم یو انسان د محرم روزه ونیولا کم یو انسان د محرم روزه ونیولا د یو روزي په وجه باندې الله جل شانه د یو کال ګناهونه معاف کړي. څومره د شرافت نه ډکه میاشت یو طرف ته د محرم عام روزه د 13 ورځو برابر ده او دویم طرف ته د لسم محرم روزه دې سره ستاسو یو کال ګناهونه الله معاف کوي. لسم محرم باندې تا روزه ونیول الله جل شانه تعالی را د یو کال ګناهونه معاف کړل. اوس یو روزه باندې الله جل شانه د یو کال ګناهونه معاف کوي. ذالک فضل الله دا د الله احسان او د الله مهرباني چې د یو ورځې روزي باندې الله جل شانه تعالی را د یو کال گناهونه معاف کړي. په دې وجه باندې نبی علیہ السلام تلاش کولو یتحرى تلاش به کولو چې کله ورځ لسم محرم ده نو نبی علیہ السلام روزه ونیوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مدینه منورې ته راغی نو تاسو وکړو يهود روزه نیسي په لسم محرم باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل شو چې په دې قوم باندې بني اسرائیل باندې الله جل شانه په لسم محرم باندې رحم کړو چې د فرعون د ظلم نه ورته الله نجات ورکړو. نو دوی د شکرانه په وجه باندې د احسان او د شکر په وجه باندې دوی د لسم محرم روزه نیسي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل نحن احق باتباع موسی مونږ ډیر لایق یو چې د موسی علیه السلام اتباع. نبی علیہ السلام هم روزه نیوله. خو دې کې یو مسله ذهن کې یاد ساتل ضروري دي چې نبی علیہ السلام احادیث کې فرمایي خالف اليهود والنصارى تاسو د يهوديانو د نصارو خلاف وکړئ. تاسو خپل طرز او طریقه او عمل دا د يهودو نه خلاف جوړ کړئ. نبی علیہ السلام په هر یو حالات کې د دوی نه د خلاف حکم کړی چې يهودو نه خلاف کوي. نو نبی علیہ السلام چې د لسم محرم روزه کله ونیوله او نبی علیہ السلام ته اندازه وشوله او خبر ورته ورکړی شو چې دا يهودم په لسم محرم باندې روزه نیسي. نبی علیہ السلام یو خواهش ښکاره کړو او ویل چې آینده به زه 2 روزې نیسم. د دوی نه به خلاف کوم ځکه چې يهود صرف او صرف یو ورځ روزه نیسي. صرف د محرم د لسم تاریخ دا يهود روزه نیسي. نو نبی علیہ السلام فرمایل زه به د دوی نه خلاف کوم یو روزه ورسره بل نیسم.